کابل کې د روږدو د درملنې 2000 بستریز مرکز خو اوس ویجاړ پروت دی. دا ټول له یو هوایي بریده وروسته. د کابل په پلچرخي له برید شاوخوا 40 دقیقې پس موږ دلته ورسېدو. د اور په لمبو کې سوځېده. دا ځای تر 2014 میلادي کاله پورې د ناټو ځواکونو اډه وه، خو لس کاله وړاندې د روږدو د درملنې پر مرکز بدل شو. پاکستان ادعا کوي چې برید په پوځي تاسیساتو کړی او د درملنې دا مرکز د چاودیدونکو توکو په چاودنو کې ویجاړ شوی. نو ځکه بیا د مرکز ته برتره وګرځېدو چې وګورو رښتیا بم چیرې غورځېدلی او د پوځي تاسیساتو د شتون خبره د شونتیا تر حده وارزوو. د دغه کمپ مسؤلین او عیني شاهدان وایي الوتکې پر محوطې لږ تر لږه 2 بمونه غورځولي. هغه شبکې زه تشناب ته تللم، برته چې راتللم دغه تیاره راغله، داسې بمبارد وکړ، دغسې راغله برته پورته سوله، په سپیډ جګه سوله. تا تیاره ولیدل؟ و تیاره مې ولیدل، داسې راغلل برته داسې تاوه سول، په سپیډ برته پاس جګه سوله. اخوا کانتینرونه یې وویشتله، دې خواته نور کانتینرونه و هغه یې وویشتل، دا سالون یې وویشتی، سالون په یو دم کېنستی. چاودنه دومره پیاوړې وه چې ان د اوسپنې یوه لویه ټوټه یې په لوړه ارتفاع کې د مخابراتو د یوې ستنې پر سر غورځولې. یو بم په دې ځای کې غورځول شوی. موږ یې کنده ګورو، خو تېره شپه باران و، اورښت و، نو پکې اوبه راټول شوي دي او دا د روږدو د ناستې ځای و. هلته یې جومات دی او په همغه وخت کې دوی د تراویح لمونځ د چارواکو په وینا ختم کړی و. راغلي و دلته په دې ځای کې ناست و چې بم ولوید او شاته د خوړو ځای دی، خوړنځای دی او همداراز اشپزخانه یې ده. او داسې هم راته وویل شول چې له نورو واردونو او یا برخو هم دلته روږدي کسان راغلي وو، ځکه د تراویح وخت و، دوی خپله تراویح کړې وه او هغوی هم دلته وو چې دلته دا برید وشو او مرګ ژوبله یې واړوله. د امید کمپ مسئول حافظ مزمل مو پر ویجاړیو ګرځوي. دغه ځای چې دی دا د دوی د خوړو سالون دی، هغه د ډوډۍ ځای هم دغه ځای و چې دلته بیا د خوړو ځای و. داسې کېناستېدل؟ داسې همدغه د خوړو سالون و، دغه منطقه ټوله دغه شي تاسې وینئ. دا دواړه دغه چې دا د ګدام دی، دا ګدام دی، دا ګدام دی. په اشپزخانه کې پخلي ته چمتو شوي سبزي چې هیڅ کله پاخه نه شول. دوهم بم چې و پر همدغه ځای باندې ورلګېدی. دلته د نوجوانانو وطاقونه وه، تقریبا په تعداد د 20 کسه نوجوانان په همدغه ځای کې وه. دوم بم پر دغه ځای کې باندې مشخص بم په کوم ځای کې باندې به لګېدلی؟ بم پر همدغه ځای کې باندې لګېدلی. ښه، نو دا دلته کنده یې نه ده جوړه کړې؟ کنده خو یې جوړه کړې وه، په دغه ځای کې چې دغه نوجوانان وه، موږ غوښتل چې دا جسدونه یې راوکاږو. دا تختې و شان مو یې هغه طرف و دې طرف ته دغه کړله. بیا نو دغه بلدوزر چې دغه سو دغه شان چې مو زندوري کوله، دا خاوره دلته ورسره دغه کړ چې هغه ځای یې دغه کړی دی، ډک کړی دی. ها، دا ځای ډک دی اوس. اوکې، داسې هغه ښکاري. دا ودانۍ وه، دا داسې ودانۍ وه لکه هغه ګوره، هسې ودانۍ وه. اوس سمه دمه مکمله جوړه ودانۍ وه. دا بیخي مکمله خرابه سوې ده. په دې کانټینرونو کې خوراکي توکي زیرمه شوي وو. دا د رومي بانجانو د رب قطی دی، مکمل سوی. دغه ځای چې و دا د مریضانو د کالو ځای و، خیاطي وه. دغه د ژمي د زغالو ځای و. دا په ژمي کې د بخارۍ ته چې مو راچول زغالو بوټي و، کې دغه ګدامونه. هغه دیوال نه خواته څه دي؟ هغه دیوال اخواته شرکتونه دي، دا د اوبو ټانکۍ جوړي. یعنې که زه وغواړم هلته تللی شم؟ و بلکل تللی شي. هیڅ مشکل او دې خواته بیا د غرب یا لویدیځ خواته کوم نه اخواته هغه څه شي دي؟ دا ابسکوټر شرکت ورته وایي، دا د شرکت ساحه ده. ختیځ غاړې ته بیا دغه دیوال نه اخواته کوم ځایونه دي؟ دلته بیا د استوګنې کورونه دي، استوګنځایونه دي د ملکي خلکو، استوګنې کورونه و داسې ځای دی. هلته داسې یو ځای شته چې که موږ وغواړو لاړ شو، مثلا محرمیت ولري، اجازه نه وي؟ نه تلای شي، مشکل نه لري. د خلکو کورونه او استوګنځایونه دي، هېڅ مشکل نه لري. هنګر غوندې چې دی که نه؟ دا څه دی؟ دا دغه ابسکوټر شرکت دی.
دا تش دی نو چې نشته او دا تشه ده ظاهرا داسې بریښي چې د هنګرونه لږ تر لږه میاشتو لپاره نه دي کارول شوي داسې ویلی شي چې دغه ډلګۍ چې دا شفاخانه ساتي څومره کسان دي تقریبا 40-50 کسه دي 50 شپېته جري په مځکه ساحه باندې چې یو ځای شفاخانه وي او بیا داسې مریضان دي چې دا خو د دردو په حالات کې کوشش ته دي کوي چې دا ځای ووځي ډاکټر ولی محمد یوسفزی د امید کمپ روغتیایي مسئول هماغه شپه په خپل دفتر کې و اما لازم مادهی اتاق بوده وایي بوږنوونکی حالت یې تجربه کړ اینجا بوده به خاطر تکالیفی که داشتن ما برشون دوا توزیع میکردیم وقتی که صدای انفجار از شنیدیم یک حالت کله مو چې د چاودنې غږ واورید یو وحشتناک حالت رامنځته شو مونږ نشو کولای ځان کنټرول کړو او یا څه ووینو یوازې دومره مو وکړل چې له دې ځایه ووځو او ګورو چې دې ځای اور اخیستی هلته هم اور بل و او دلته لوړ غږونه اورېدل کېدل د دې لپاره چې بیا الوتکه پر دې ځای برید ونه کړي مونږ وتښتېدلو تر 10 بلاکه ورسېدو 10 بلاکه هم ناروغان وتښتېدل 15 دقیقې وروسته بیرته راوګرځېدو چې له ناروغانو او ټپیانو سره مرسته وکړو 15 دقیقه بعد دوباره پس برگشتیم به خاطر کمک به مجروحین و مریضا رنځورپال نظر محمد له لسو کلونو د روږدو د درملنې په دې مرکز کې کار کوي دلته د پوځي تاسیساتو ادعا نه مني بخش نظامی ما نه به خود کمپ امید بود و نه در طرف کمپ فینکس نه در چهار اطراف از کمپ امید اینجا ما بخش نظامی زموږ نظامی برخه دلته نه وه نه په امید کمپ کې نه په فینکس او نه هم د امید شاوخوا موږ پوځي برخه نه دی لیدلې نه پخوا او نه هم د امارات پر راتګ سره دلته پوځي تاسیسات نه وو موږ له کمپه بهر هم ګرچارپیره وګرځېدو د کمپ شمال لوري ته په صنعتي پارک کې مو د خصوصي کارخانو له ساتونکو سره وکتل فابریکه ملي ده فابریکه ملي ده سره او دا دا مربوط دي دغه زغمه شپخانه کېږي مربوط ساعت مربوط شپخانه کېږي او دا غلطه غره اداره استندار ملي ده غلطه غلطه وړاندې او سندر د ملي او اداره استندار ملي ده غنه خاطر بل فابریکه ده ذخیره فابریکه ده او نور څنګه مستنه کوي دغه د دې بم پارچې دی هغه شپه چې دلته ورځولې و ها دا پرچه دلته راغلی پارچې دلته دغه ځای کې پرته ولې باران په څه زنګ وهاله ده یا ما جګه په هغه خوا باندې په دې بام پرته و پرچې وی الته دی ور لاغه حالت دی ذخیره تقریبا په څلورمه کوڅه کې هغه ته نه دلته و چې هغه الته په کمپاله په بام پرته و هغه ور اخیسته و ذخیره فابریکه پرچې لیدلې د پیښې له ځایه مو ان د شاوخوا شپږ او 100 مترو په واټن کې د بم کوچنۍ ټوټې او ځینې نور نښې ولیدې دا صنعتي پارک د روږدو د درملنې له مرکز نه 600 متره فاصله لري خو دلته موږ د سوي ونې ګورو چې او دلته د لرګیو ټوټې پرتې دي د توشکې د یو سوځېدلې یو برخه سپنج پرته ده او د دیزي کارکونکو راته وویل چې دا د دغه بم د اور له امله شوی او دا چاودنه دومره قوي وه چې دا لرګي حتی لا هغه ځینه تر دیزي پورې الوځولي دي له ګاډي سره ختیځ لوري ته تر وګړمېشتو سیمو ورغلو د برید د موخې په تړاو به د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناندرۍ روانې وي خو هغه واقعیت چې تر سترګو وړاندې دی د درملنې یو ویجاړ مرکز او د سلګونو ولسي وګړو مرګ ژوبله ده یما بارز BBC کابل